یو سړی اب کله کله راته مکې مکرمې ته او زماد ابن ثعلبه نومو زماد ابن ثعلبه د حکیمه مو او دا دم منتر به م په خلکو وی ګوډې به ورسره و نو زماد ابن ثعلبه دقسې یو دغه و کورنۍ غوندې حکیم و دا دم درود او دا خیر درود خو نو خو لکه دا منترې به خلکو وی نو دې راغی نبی علیہ السلام پورې خلکو به ټوکې کولې نو دې زماد ته وی راشه مونږ کې یو هلک دی او لیونی شوی دی او دم یې کا څوک دی وی دا ابو طالب رواره دی او دا عبدالله زوی دی دا عبدالمطلب نسې او خو زه به یې دم کم ټیک ټاک به شي ما د دنیا لیوني دم کړی دی او ښه شوی دی وی کوم ځای دی دې وخت کې رسول الله مبارک بیت الله سره راسو یا هغه هلک دی چې ناست دی نو دې غریب راغی هغه وی زه ما به له 100 روپۍ کې دم منتر به وکړو څه پیسې به پرې وګټو چې نبي علیه السلام به په هلک له راغی وی خو ګوډه وی رواره وی خدای به دې جوړ کړي خدای پاکه حکیم صاحب ورته خدای به دې جوړ کړي ښه ستا غوندې د ډېرو خلکو مې علاج کړی دی او خدای پاک کړی ټیک شوي او داسې دم در باندې منتر وویم او دارو به درکم او ټیک ټاک به شي اوس رسول الله مبارک کې پوه چې داسې سپیرو را پسې بل راولېږي اوس پته ولګي چې ته نه جوړ شو که نه جوړ ته جوړېږې او که زه جوړېږم پته به ولګي وایي کاکاجي ولې نه اوس ټیک شه د دم در باندې اچوم وایي ته یې ګوره کاکاجي ته خو ډېر هوښیار سړی په وطنونو ګرځېدلې نو خلک لاول د مریض نه د خپل مرض تپوس وکړي معلومات وکړي ته څه بیمار یې هغې نه پس ولې علاج کوي کړل نو ما نه خو تپوس وکړه چې زه څه نه جوړ وایه ورواره وایه تاسو څه تکلیف یې ما ته وایه نبی علیہ السلام مبارک په دا خطبه شروع کړه الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه صرف دا خطبه شروع کړه لا اما بعد چې ورسېد اما بعد او ورپسې نور وی لا نور یې ورپسې نه دي شروع کړې اما بعد نو دا زماد ورته ویل واره ته لږ صبر وکړه یو ځل بیا ووایه نو رسول الله مبارک بیا ورته خطبه شروع کړه الحمدلله نحمده ونستعینه دا د خدای صفتونه لیکل الله نه مدد غواړو او دا د الله نه بخښنه غواړو اشهد ان لا اله خدای یو دی ان محمدا عبده ورسوله زه د خدای پیغمبر یم دا خطبه وي چې اما بعد ته ورته وراره وایي ته لږ چپ شه یو ځل بیا ووایه نو رسول الله مبارک بیا ورته شروع کړه الحمدلله نحمده ونستعینه چې اما بعد ته راورسېد وایي وراره ته څه وایې وایي زما خو دغه خبرې تا ته مې وکړلې زه د خدای رسول یم او الله یو ګڼم او دا خلک ما ته لیوني وي قسم په خدای وي که ستا ناروغ انسان بل شته دا لیونتوب خبرې ته خو د خدای صفت ته خو یا خدای یو دی ته خو یې د خدای پیغمبر یم د تا چې کومې خبرې وکړه او ستا د خولې نه ما څه واورېدل دا نه کهانت دی نه شعر و شاعري ده نه سحر او جادو دی او نه دا لیونتوب دی ستا ناروغ ستا مقصد څه دی ورواره وایي دقه د دې خلکو ته یم چې د یو خدای منم یو خدای ومنئ بوتان عبادت پرېږدئ ما د خدای رسول ومنئ بې دې خوا که لاس رسول الله مبارک لاس ور مخکې کړ زماد ابن ثعلبه حکیم صاحب خدای مسلمان کړ حکیم صاحب ته نه جوړوې د شرک او د کفر او د ګمراهۍ په بیمارۍ پروت وې ته نه جوړه دی داسې ټوکې ملنډې او د رسول الله مبارک نخرې به یې کولې یو ځل عتبه راته عتبه د ابو جهل د پاسه سردارو لوی سردار عتبه هغه وی دا ته زه ورځم او دا محمد ته څه خبرې اترې کومه که خدای سم کړي صلی الله علیه وسلم چې راغی نبي علیه السلام مبارک سره کېناست ورواره زه ستا مشر یم که نه د دې ټول قوم مشر یم او زما خبره ومه او د دې زموږ د پلار نیکه د دې دین خلاف مه کوه دا چل مه کوه نصیحت یې شروع کړه رسول الله مبارک ورته وایي کاکاجي وایي زما یو څو خبرې نه اورې وایه د چې وایه نو نبی علیه السلام ورته دا صورت شروع کړه حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم نو دا خو اوږد ایتونه دي خو چې دې له راورسېد فإن أعرضوا نو فقل څنګه دی انذرتکم مثل صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود چې دې له څنګه راورسېد که نه
دا آیتونه ورته رسول الله مبارک وي عتبه لاس راواخېسته او د پیغمبر علیه السلام په خولې کېښوده وي بس نورو پسې مخکې مه ځوئ نور لاندې نه شي عتبه نه چا تپوس وکړو وایي دا لاس یې وله په خوله ولې کېښ ښه رښتیا چې عتبه اوس هلته کې ابوجهل دي ټول ولاړ دي را روان دي رنګ یې بدل دی ابوجهل ملګرو ته ویې په کاکاجیم لکه چې جادو شو وی چې ته یو شان روان و چې را روان دی بل شان را روان وي چې راغی کېناسته د خپلو ملګرو ته ورته یې زه درته یو خبره کوم وایي زه سپین ږیری او مشر یم پر دنیا ګرځېدلی یم قسم دی که دا دې څه وایي دا شعر و شاعري نه ده شعر و شاعري د پېژنه دا دې کې څه وایي کهانت نه دی دا سحر او جادو نه دی دا دې کې څه وایي دا هغه کلام دی چې زما لی بار راوویسته دا رښتونې خبرې دې کې دویمه نه چلېږي دا رښتونې خبرې دي وی کاکاجي دا په خولې دې ورته لاس ولې کېښوده وایي چې هغه دا وی چې قل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود چې زه تاسو یروم د هغه تندر نه چې کوم په یهودیانو په سمودیانو عادیانو راغلي وایي چې دی وایي ما په خولې لاس کېښود مې چې دا تندر بس را پرېوځي ټول مهرباني وکړئ سړی رښتونی دی نه منو ما منې خو داسې به وکړو یو ټکی به ووایو بس نورې خبرې مه وایه بس دا وایه چې دا جادوګر دی شعر مه وایه دا شعر نه دی بس دا وایه چې بس جادوګر دی دروغ الزام دی خو دا الزام به پرې لګوو لګیا دي دوی خپل کوشش کوي د پیغمبر علیه السلام خلاف دا عقبه بن معیط را د رسول الله مبارک د سر ته د مرې ته څادر واچو څادر له زور ورکو دا نه چې نبی علیه السلام پې کمزور یو دا نه چې رسول الله مبارک ته سپېړه نه شویستې خو الله ورته وی اعرض عن المشرکین جنګ منه دوی چې هر څه کوي به ته به غږ نه کوې یعنې دغه وخت رسول الله مبارک دیکه ورکولی شو دغه وخت رسول الله مبارک ځمکې ته راغورځولی شو خو بس الله منع کړو چې ته به لا غږ نه کوې بلکل دا مسئلې به راځي خو وروسته به راځي ته به غږ بلکل نه کوې نو حضرت ابوبکر صدیق راغی او هغه څادر یې د مرۍ نه ترې لرې کړ او یو ځل رسول الله مبارک په مانځه ولاړو او دا عقبه ابن ابي معیط ظالم راغی او د پیغمبر علیه السلام مبارک د سر مرۍ ته څادر واچو او چک یې ورکړ په ځمکې په دې کونډو نبي علیه السلام راوغورځاوه حضرت ابوبکر صدیق راغی څادر یې ته مرۍ نه لرې کړ اتقتلون رجلا یقول ربي الله ای ظالمانو هغه سړی وژنئ چې هغه وایي رب مې الله دی ولې ظلم کوئ ظالمان نو دا سختۍ په رسول الله مبارک هم روانې دي او دا په صحابه هم ځکه زموږ ستاسو د هدایت لویه ذریعه د دواړو جهانو سردار دی قرآن شریف کې الله په خپله فرمایي یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی الله باذنه وسراجا منیرا الله ډېر ښکلي صفت کوي په قرآن شریف وی تا دې ته لېږم چې خلکو ته د جنت لاره او ښې وله ورکې او د دوزخ نه خلک ویرې او منع کړي او ما ته خلک راوبلې دا د حضور پاک ډیوټي ده نو د خدای پاک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذریعه په یربونو کیربونو کافر او گمراهان خلک ایمان ته راوړل دا د نبی علیه السلام برکت تیر نو چې دومره لوی شخصیت سره موږ مینه ونه او محبت ونه کو نو زموږ د ایمان کې به کمې وي رونو د حضور پاک سره مینه کول او د هغې سره عقیدت کول د ایمان نښه ده دا ما چې کوم حدیث تاسو مخکې ولوست حضور پاک فرمایي وی تر څو چې د یو مسلمان ته د پلار نه او د بچو نه او د کل مخلوق نه زیات خوښ نشم تر هغې پورې دا سړی مسلمان نشي کېدی حقیقت دا دی رونو مسلمان به مسلمان علی چې د حضور پاک سره عقیدت او مینه او محبت او دا شکر دی زمونږ او ستاسو شته ټولو وایه الحمدلله
حضور پاک مدینه شریفی ته هجرت وکړ. مدینه منوره مونږ د عزت په نظر ورته ګورو. ولې ورته د عزت په نظر ګورو؟ ځکه د حضور پاک کلی دی او د هغې ښار دی او د هغې مبارک روضه ده پکې او د هغې مبارک جومات دی پکې او د هغې صحابه دي پکې. دا د برکت ښار تشریف یې یوړو نو مدینه شریفه کې بر علاقه د عوالي ورته وایي. یو جومات پکې جوړ دی مسجد قبا ورته وایي. دا حاجیان صاحبان یو مریله چې څوک تلي هغې ته پته نه. ډېر لوی ښایسته جومات دی. دقه ځای ته حضور پاک مبارک تشریف یوړو نو څلېرویشت ورځې هغه ځای کې تېرې کړې او یو ښایسته ښکلي جومات یې پکې جوړ کړ. نو بیا د هغه ځای نه مدینې شریفې ته راتلل نو په لاره یو خوا بل خوا ماشومان همداسې بچي ولاړو او تنبلونه ورسره دي او خوشحالېږي. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله دا. تر څو چې وي په مونږ کې ژوند دی مونږ به د الله د دې نعمت شکریا ادا کوو چې الله مونږ ته حضور پاک راو. او دا قبا د طرف نه د 14 سپومې خدای راوخېجوله. حضور پاک مبارک به د ماشومانو په سرونو لاس راس کا. بچې زم خوښې هغې به وی او د الله رسوله زموږ خوښې وی ښه زما هم خوښې. او د مدینې په دیوالونو زنانه راوچتې شوې او ښځې بره په کوټو ورته ناستې وې او خلکو بیا اشاره کوله هذا رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا ښکلی پیغمبر دا زمونږ کلي ته خدای پاک راوست. یو نوجوان هلک و طلحه ابن برا رضی الله عنه نوې ظلمې شوی دی نوې او قبایلي خلک و نو دوی سره به تورې په غاړه وي. نو د حضور پاک د هغه اوښې مبارکې نه کله یو خوا تاویږي او کله بل چکر لګی او داسې نیغ نیغ ورته ګوري. حضور پاک مبارک ورته اشاره وکړه دې خوا راشه برخوردار دا ولې ما نه تاویږي را تاویږي. وی احبک یا رسول الله دا الله رسول ډېر مې خوښې. دې لومبي نظر لیدلی ګورې ډېر زیات مې خوښې. رښتیا چې د حضور پاک مخ مبارک ته به چا په مینه وکتل نو خدای به ورته ایمان ور نصیب کړه. او که چا په د غلط نظر کتلی دي چې یاره دا سنګ پیغمبر دی او دله خدای ولې پیغمبري ورکړه او نکته چینی غرض و لکه ابوجهل عتبه غوندی ته خدای لرې ساتلی دی. وی تا سره مې ډېره مینه ده د الله رسوله. وی ما سره د مینه شته؟ وی یو. وی چې ما سره د مینې خو زما خبره به هم منې. رونو ګورې د حضور پاک د مینې مقصد دا دی چې مونږ هغې سره مینه وکړو چې د هغې خبره باندې عمل زمونږ راشي د هغې عقیده خپله کړو او د هغې خشته اخلاق ځان کې پیدا کړو او د هغې په شان ښکلی عمل وکړو او د هغې په شان کردار پیدا کړو. وی چې ما سره د مینه ده خو زما خبره به هم منې. وی حکم کوئ حضرت. وی ښځې یو کار وکړه اوس به دې معلوم شي چې مینه شته که نشته. لار شه پلار به مړ کړي او سر به ترې پرې کړي او ماله به دلته راوړي. وی صاحب دا خو معمولي خبره تورې د اکلس ورکړه او منډه یې کړې. حضور پاک ورته آواز وکړو بچې دلته راشه مونږ په چا پلاران نه وجنو ښه د پلار به قدر کې ادب به کې احترام به کې. خو ما صرف دومره معلومولی چې دا مینه دې ما سره په رښتیا ده او که غلطه ده. حضور پاک چې مدینې شریفې ته راغی څو ورځې تېرې کړې دا هلک یې ونه لیده. د چا نه یې تپوس وکړو وی په دې لاره کې یو هلک و طلحه نوم و د براز وی او ما سره ډېره مینه وکړه هغه نه ښکاري. وی صاحب حقه چې ستاسو نه جدا شوی دی ناجوړه دی په کټ کې پروت دی. حضور پاک وفرمایل دا دی تپوس له به لاړ نو تپوس ته یې ورغی هغه قبا علاقه کې دی اوسېده چې تپوس له یې ورغی دی غریب سخت مرض کې مبتلا بیمار و تبه یې وه سخته او چې نبی علیه السلام ورنږدې شو ور داخل شو
نو حضور پاک ته ډېر زیات وژړل، د سترګو نه اوښکې وبهېدلې. نبي علیه السلام مبارک تسلي ورکوي برخورداره مه ژاړه، الله به دې ښه کړي، خدای به دې جوړ کړي، بیماري د خدای رحمت دی. وی نه د الله رسوله په دې نه جاړم چې ناجوړه یم او نه د مرګه یېرېږم، جاړم په دې چې ډېر ارمانونه به ځان سره آخرت ته یوسم. ما چې تاسو ولیدې زما په زړه کې خدای تا سره ډېره مینه پیدا کړه، نو ما هغه وخت په زړه کې دا فیصله وکړه وی زه به د دې ښکلي پیغمبر نه نه خوځم، د پسې پیزار به ګرځم، د پسې بالغ به ګرځم او د ده خدمت به کوم، اوبه به وله راوړم. هغه مې نصیب نه شو، استا خدمت مې نصیب نه شو، استا سره خادمي مې نصیب نه شوه، تا سره ناسته مې نصیب نه شوه. نو دا پړه ارمان خیرت ته وړم، دې پسې خپیم ارمان چې ستا ډېر خدمت وکړم او ستا سپلی وګرځم او تا له لوټه ډکه کړم او تا سره په سفر او په حضر کې منډې ووام، په دې پسې جاړم. حضور پاک مبارک ته پته ولګېده چې دا هلک سخت بیمار دی. هغه له تسلي ورکړه، دویم ورته وکړه او چې بار ووت نو وارثانو ته ولوی وی داسې معلومیږي لکه دا طلحه په دې بیمارۍ کې مري، نو که دې وفات شو نو جنازه به پې زه کوم، ما به خبره وی. هغه هلک پوه شو، وارثانو ته وی چې ګورې پام کوئ نبي علیه السلام زما جنازې له راونه غواړی که زه مړ شم. ولې؟ ګوره مینه دې ته وایي. حضور پاک فرمایي چې زه په چا جنازه وکړم، زما د جنازې په وجه الله د هغه په قبر کې رڼا پیدا کوي. نو ولې نه راغواړي؟ وی په لاره کې یهودیان دي او د حضور پاک مبارک دشمنان دي، نو اسې نه چې جنازې له زما راځي او یا واپس دي څوک تکلیف ورته ونه رسوي. خیر دی که زما جنازې له را نشي، خو چې د دواړو جهانو مبارک سردار ته څوک تکلیف ونه رسي. په دغه شپه قریب وفات شو. چې وفات شو سهار وختي نبي علیه السلام مبارک تپوس وکړو، وی د هغه طلحه پته ولګوې سینګ شوی صاحب او وفات شوی دی. وی جنازه به کله وي خو موږ ښخ کړی دی، جنازه پې شوې ده. وی تاسو ته ما نه وي چې زه به پې جنازه کوم؟ وی حضرت تاسو خو فرمایلی و، خو هغه وصیت کړی و چې زما جنازې له حضور پاک مه راغواړئ، هسې نه په تلو یا راتلو کې څوک تکلیف ورته ونه رسوي. وی ځای چې زو په قبر یې جنازه کوم. نبی علیه السلام مبارک راغی او په قبر یې وله جنازه وکړه او یو دعا یې ورته وکړه. قسم په خدای د حضور پاک هره دعا یو زبردست یو جامع دعا ده، خو دا دله چې کومه دعا کړې دا بل شان ده. چې په قبر ودرېد او دعا ونه کوي، وی اللهم الق طلحه بحیث تضحک الیک وهو یضحک الیک. یا الله دې طلحه سره داسې ملاقات وکړه، ربه داسې ملاقات ورسره وکړه چې ته ده ته خاندې او دې تا ته خاندي، چې یو بل ته خاندې داسې ملاقات ورسره. دا د هغه د مینې وجه چې رسول الله مبارک سره مینه. قسم د صحابه او د حضور پاک سره ډېره لویه مینه کړې. یو جهاد له نبي علیه السلام مبارک ته یوه ښځه او یو ماشوم بچې ورسره پوټینې د ورونی ماشوم کې دا ټوکله کې تړلي، دا ښځه د لاس اوچت که او خدای ته یې چغې کړې، یا الله نن رسول الله مبارک جهاد له روان دی او زما دومره څوک نشته چې زه ورسره ولېږم. د دې خاوند د دې نه مخکې جهاد کې شهید شوی، نو خاوند مې هم شهید شوی دی، نشته رور مې هم نشته، پلار مې هم نشته او بالغ بچي مې هم لوی نشته چې دی ولېږم. ربه دومره چې څوک وي چې ما د دواړو جهانو سردار سره لېږلی وی، دوی به د تورو په منځ کې ولاړې، د غشو د نیزو په منځ کې به ولاړې او زما د کور به څوک نه جاړي دا دعا کوي. صبر نه شوه، راله نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته جومات ته راله. په جومات را دننه شو درېده، وی د الله رسوله زه یو خبرې له راغلې، وایه څه وی؟ وی دا بچې مې راوستې
دې د خدای دپاره قبول کو ځان سره جهاد له یوس حضور پاک مبارک داسې راوچت شو په دې ماشوم بچي دې خو لا ګرځېدی هم نشي په خړپوس هم نشي ګرځېدی دې څنګه جهاد له بوځم په جاړه شوه وی صاحب ما ته اجازت وکړه چې زه در سره لاړه شم وی نه ښځې خو به نه دي وی ښه خاوند مې دې نه مخکې جهاد کې شهید شوی دی او زوی مې نشته چې د سره ولېږم پلار مې نشته چې د سره ولېږم ورور مې نشته چې د سره ولېږم او تاسو به یوازې د دشمن په میاس کې څوک تکلیف ته ونه رسئ دا بچې مې واخله ځان سره بوځه وی دې څنګه بوځم په ده څوکم دې خو ګرځېدیم نشي وی د الله رسوله دې یو صحابي له ورکه دا ماشوم زوی مې ماشوم بچي یو صحابي له ورکه چې کله تا باندې څوک په توره یا په غشي په نیزه غدار کوي زما دا ماشوم به لکه د ډال غوندې تا ته مخې ته نیسي چې ستا دفاع پرې وشي ډېرې قطرې قطرې دي ټوټې ټوټې دي چې پروا نشته خو چې تا ته غشي رونه رسي تا ته توره رونه رسي تا ته نیزه رونه رسي وایه دومره مینه چې د صحابه او د حضور پاک سره وه داسې مینه په دنیا کې د بل چا کیدی شي نشي کېدی قسم دی که د پلار سره هم څوک دومره مینه وکړي او که د مور سره هم څوک دومره مینه وکړي او که د بچو سره هم څوک دومره مینه وکړي کومه مینه چې د صحابه کرامو په زړونو کې د دواړو جهانو مبارک سردار ته عجیبه مینه عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه د حضور پاک یو صحابي دی او رشتہ دار هم دی نبی علیہ السلام یو ځل د وجود نه وینه مبارکه وویسته ښکر باندې دا وینه وبه یې کپه خوا هغه له هغه وینه ورکړه ښکر وی دا وینه چېرته پټه کړه چې د باروت نو هغه وینه یې وڅکله د حضور پاک هغه وینه نو راننوت عبدالله هغه وینه دې څه کړه وی صاحب پټه مې کړه وی کوم ځای دې پټه کړه نو خېټې ته یې ګوته ونیوه وی دلته مې پټه کړه دومره مینه حضور پاک پته فرمایي وی په کم وجود کې چې زما وینه شامل دی د جهنم اور په حرام دی دا امره مینه ځمکې له د هغې وینه نه ده ورکړې د حدیبیې په مقام کې د مکې کافران راغلي او د نبی علیه السلام سره یې صلح کوله په هغې کې یو کس و روی ابن مسعود ثقفي د کافرانو د طرف نه نماینده و نماینده هغه راغی د نبی علیه السلام سره خبرې وکړې بیا لاړ خپل قوم ته د مکې کافرانو ته هغې ته وایي پام کوئ دې سړي سره جنګ مه کوئ حضور پاک مبارک یادوي وایي قسم دی د هغه ملګري خو په هغه ځان قربانوي وایي ما ورته کتل وایي چې هغه اودس کو نو د هغه د اودس اوبه چې ځمکې ته نه دي پرېښې د هغه ملګرو به راغېشتې او په ځان به یې مږلې او یو بل سره یې پې جګړې کولې او وایي چې لاړې مبارکې به یې توکلې حضور پاک دا په بخاري شریف کې ګورې حدیث دی وایي چې لاړې مبارکې به یې توکلې هغه چې ځمکې ته نه دي پرېښې صحابو به په لاسونو کې راغېشتې او په خپل مخ به یې مږلې څوک به د خپل پلار لاړې په مخ ومږي چرته نه دومره مینه وه لاړو نه خلک کرکه کوي او د حضور پاک لاړې به هغوی ته مشک او عنبر ښکارېدل ابې په خپل مخ او په لاسونو مږلې یو ساعت تلل حضور پاک مبارک د شپې واړه بول وکړل اودس مبارک اودس یې مات او په یو لرګي او لوښي په هغې کې اودس مات کړی راکوټ یې اودس یو بیبي وه وینځه وه په کور کې دننه د شپې تږې شوې وه هغې دا ګمان وکړه چې را لوښي جوړ اوبه پرتې دي هغې وڅښلې اوس به ته وایې چې متیازې څوک څکي خو بوی کوي دا یاد وساتئ د حضور پاک بولو به بوی نه کوه خوشبویي به یې کوله دې نه ځان خبر کې چې د خپل ښکلي پیغمبر د تاریخ نه خبر شي د دې جلسو خو همدا مقصدي عایشه بیبي ورته یو ځل عرض کوي وی د الله رسول ته چې کوم ځای اودس ماتې وکړې لوی قضای حاجت او زه بیا هلته ورشم نو زه هلته کې قضای حاجت نه مونم اخو نه
دا کم خوا تاسو غورځوئ وی عایشې ته نه خبر چې د پیغمبرانو او د سمات ځمکه ځان ته جذبتي ښکاري به نه چېرته تاریخ کې ماته نشي ښولی چې چا دا ویلي چې موږ د رسول الله مبارک او د سمات لیدلی دی او چې کوم ځای پیغمبر او د سمات کې هلته به بدبویي نه خوشبویي به نو هغه متیازو خوشبویي کوله زنانه پې دا ګمان وکړه هغه وینځي کې د اوبه دي هغه یې وڅښلې سهار وختي حضور پاک مبارک تپوس وکړو وی دې کاسه کې ما واړه بول کړي تاسو څه کړل بیبي وی صاحب دا وبولو وی ښځه خو تږي ما خو ویږنې د اوبه دي خو ما څکلي دي نبی علیہ السلام غصه ورته ونه کړه چې بول دې ولې څکل متیاز هم څوک څکي دی ورته ونه فرمایل ورته سو فرمایل الله اکبر وی زما بول دې وڅکل په غلطۍ کې وی تر مرګه پورې به پتا د خېټې مرض او درد را نشي یو ځل حضرت فاطمه رضی الله عنها کره تشریف وړی حسن او حسین کې یو ماشوم دا واړو ډېر زیات خوښ و قسم دی دوی سره ډېره زیاته مینه وه نو څو سره د خلکو مینې خو دوی سره ډېره زیاته مینه وه نو یو ماشوم پکې جاړه فاطمې رضی الله عنها کشري لور ته آواز وکړه بچی دا ماشوم راوله ولې جاړي وی د الله رسوله اوږې دې نه جاړي وی مالی راوله چې راوست نو حضور پاک هیک ونیوه او خپله ژبه مبارکه د هغه په خوله کې ومنډله هغه د حضور پاک ژبه وساتله هغې ماشوم وی راشه بچی دا زوی دی والا وی زما لاړې خېټې ته لاړې وی تر مرګه پورې به دې د لوږې او د خېټې د درد نه چرته هم چغې ونه وای نه به پې د خېټې درد راشي او نه به پې لوږه راشي دا د حضور پاک د لاړو مبارکو برکت او د صحابو مینه زما دې په خدای قسمي قربانېدل به صحابه کرام ځانونه به قربانول د حضور پاک له یو صحابي دی حضرت سعد رضی الله عنه دا صحابي د رنګ نم تورو او شکل هم داسې و چې پوزه یې غټه وه سترګې هم څه بل شانتې وې غوږونه هم بل شانتې وو ډېر بدنما غوندې و د شکل نه خو الله ګورې د انسان شکل ته نه ګوري ښه ان الله لا ينظر الى صورکم ستاسو شکل ته څوک الله نه ګوري عمل ته ګوري نو اوس هم په مکه مکرمه کې که تاسو دا ډېر ملګري به حج عمرې له تلي هلته د افریقې دا تور خلک یي بعضې پکې عجیبه غوندې شکلونه پوزې او سترګې او غوږونه تور هم یو شکلونه هم بل شان دي نو دې تک تور مو په مخې غټ غټ داغونه مو او شکل هم څه بل شانتې و او ډېر غریب یو ځل د هغې حضور پاک مبارک ته کېناسته او ژړلې وی د الله رسوله وی ما به خدای ځان ته رانږدې کړي پرې به مې دي ما به جنت ځان ته پرېږدي او د جنت هورې به مې ځان ته پرېږدي حضور پاک ورته فرمایي ای سعده که زما او د الله تابعداري دې وکړه نو خدای به دې ځان ته پرېږدي رانږدې به دې کړي او د جنت هورې به دې ځان ته پرېږدي او جنت به دې ځان ته پرېږدي او که زما او د الله تابعداري دې ونه کړه نو نه به خدای ځان ته پرېږدي نه هورې او نه جنت دا ولې دا جاړې ولې وی صاحب وی دا شکل هم الله را کړی دی دا تور شکل او دا بل شان شکل زما نه خلک نفرت او کرکه کوي زه چې په یو جام اوبه وڅښم په هغې څوک اوبه نه څښي ما سره څوک لاس نه میلاوی څوک را سره کینی نه څوک را سره یو ځای ډوډۍ نه خوري ما نه خلک کرکه ماشوم بارو باسه بچې ماشوم بارو باسه بارو باسه د ماشوم جاړې بارې وباسه بس نو ما نه خلک په دنیا کې کرکه کوي نو دا شکل هم الله را کړی نو زما زړه کې سودا شو چې خدایا مخلوق رانه کرکه کوي نفرت کوي هسې نه چې د قیامت پر ورځ خدای ته مانه کرکه وکړي او چې دا تور غورځوی دوزخ ته او جنت وایي چې زه خو دې نه پرېږدم لرې کې او د جنت سورې وایي چې دې موږ نه قبلې او لرې کې الله ویرېدم مخلوق نفرت کوي نو خدای نه نفرتونه کوي
حور او جنت نفردونه کې نو ځکه جارم څوک لور خور نه راکوي کینی را سره څوک د لاس نه ملاوی لور خور به سره راکوي حضور پاک او فرمایل مخه پکېږه زما د الله تابعداري وکړ څه به د خدای او جنت حورې هر څه به دې ځان ته نږدې کړي ویې لکه واده ته دې جوړ لکړه کېږي وی د الله رسوله ولې مې نه کېږي او ما له څوک لور خور چېرته راکوي یو صحابي په مدینه شریفه کې عمرو بن وهب رضی الله عنه هغه ډېر مالدار او لور یې پیغله وه نبي علیه السلام ته یې ویلي وو چې زما لور پیغله ده که څوک دې پیدا کړل ولی یې ورکړه صحابه به هم دقسې کول چې ده ته یې وویل ځه عمرو بن وهب له ورشه د هغه لور ده ما درته درکړه ورشه ورته ووایه دې لاړ د هغه دروازې له دروازې او ډبونه اوله راووت وی ستاسو نوم عمرو ابن وهب دی وی وی ستاسو لور پیغله شوې وه او نبي علیه السلام زه رالیږلی یم زما دپاره مال یې هغه چې ده ته وکتل د شکل ته او رنګ ته او مخ د اغونه پوز او غوږونه بل شان وی ته لږ صبر وکړه ښځې سره ځلا کړو ښځې ته یې لوی ښځې راله دروازې په چوندې کې وکتل وی سړیه ده سره خو زمونږ لور ګزاره نشي کولی ده سره به څنګه ګزاره کوي سبا به زمونږ لور خپی نو بیا به حضور پاک هم خپی نو داسې وکړه چې حضور پاک ته لاړ شه ورته ووایه چې زمونږ لور له بل څوک راولېږه مونږ دې قربانه لور خو ګزاره به نه کوي نو سبا به دې هم خپی لور به هم خپی بیا به حضور پاک خپی نو دې غریب یې را رخصت لکه بیا خپه دی چې ما خو وی چې ما له څوک لور خور نه کړه هغه لور یې دا خبرې واورېدې وی بیبي څه چل شوی دی وی دا ستا دپاره حضور پاک یو هلک رالیږی رشتې له خو مونږ واپس که وی ولې م واپس که وی بچی هغه څه بل شان شکل یې دی رنګ یې تور دی او شکل یې څه بل شانتی دی ته ورسره ګزاره نشې کولی ما ته متوجه شي ما ته متوجه شي ته ورسره ګزاره بچی نشې کولی وی بیبي ولې م واپس که وی ډېر بل شان شکل پوزه غوږونه سترګې او د رنګ نم تور او غټې غټې دانې په مخ وی مور یې رالیږلی چا دی وی حضور پاک مبارک رالیږلی دی وی شابه مور یې راواپسې که وی زما د قسم په الله چې ما له د کوم خاوند بندوبست د دواړو جهان او سردار کړی دی هغه ما له د ډېرو ښکلو خشته خاوندانو نه بهتر دی راوالی بچی مونږ خو پې خوشحاله یو مونږ خو یې ته به ګزاره نشې کولی وی زه ورسره کوم ګزاره حضور پاک رالیږلی بس راواپس یې کوي کار دې وشو زمونږ لور د سره خوشحاله ده زه نبي علیه السلام مبارک ته ووایه دی راغې خوشحاله حضور پاک مبارک ته وی چې کار وشو جي وی ښه مهر به ورکې وی صاحب مهر زه ته وی او واده کې او مهر نه پېژنم یو څادر و د غریب هغه د پرتوب په دی لنګ کړی و ځان ته د کمیس هم نو څپلۍ هم نشته ټوپۍ هم نشته کورز هم نشته وی ښه داسې وکړه لاړ شه حضرت عثمان رضی الله عنه ته عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ته او حضرت زبیر ته دې درې واړو ته ووایه چې 200 درهم دله درکړي ما ورته یاد کړي او یو صحابي ناست و ویې لکه ستا خو 2 کوره دي وی وی دا یو درته وبخه وی صاحب مې بخه ورته قسم دی هغې به مالونه قربانو فورا کور هم شو او 600 درهم هم رالل وی داسې وکړه دا 200 درهم یې ځان له کړل دی د هغه څادر پلو پورې وتړه وی دا 200 درهم لري د ښځې مهر شو دا به هغې له ورکړي او دا 400 درهم یو څه په دې ځان لم جامې واله او ښځې لم واله او د کور کټوی سمسې هغه زمانه کې و قصه اسانه وه دا هم پې برابر که د واده بندوبست یو دې لال 200 درهم یې ته جدا پلو پورې وتړل چې دا مې د ښځې مهر شو په دې شرط نو د نبي علیه السلام مبارک ملګرتیا دې وکړي او که چا سره سامان جنګ خپل نه نو هغه دې نه ځي چې ده دا اعلان وکړی نو خپه نیولی شو هغه دوباره اعلان وکړه بیا د دوکان نه لږ رابار کړو چې درېم اعلان یې وکړه یلکې وایي چې ښه زه به واده کړو زه به د حضور پاک به د تور او د نیزو په میاس کې او زه به د ښځې سره پروت یم دا چېرته کېدی شي
دوره مینه دی ته وایي لکه حضرت حنظله رضی الله عنه چې دا به څنګه وشي هغوی به میدان جنگ کې د دشمن په میانځ کې د تورو غزارونه او زه به خوشحالي کوم په کور کې دوکان یې پرېښود لاړ منډی تاسې ځان له واغېست او توره یې واغېسته او یو نقاب یې ځان له واغېست روبند چې په هغې ځان له دا مخ وتړه صرف سترګې ښکارېدې مخ هرڅه پټ کړل او پاسې خپوارو له میدان جهاد ته ورسېد چې هلته ورسېد جنګ شروع دی پکې شامل شو په جنګ نو زبردست جهاد یې وکړه د دنیا کافر یو خوا بل خوا مړه کوي مردارۍ خو مخ یې تړلی دی څوک یې نه پېژني صحابه یو بل ته ویل لکه څوک ناشنا نو مسلم راغلی لکه موږ یې نه پېژنو نوی مسلمان دی او ناشنا بهادر دی او د دنیا کافر یې مردار کړل یو ته او بل ته حضرت علی رضی الله عنه حضور پاک مبارک ته راغی وی صاحب یو هلک راغلی دی نوی مسلمان دی او ډېر بهادر دی او د دنیا کافر یې مردار کړل ډېر غیرت وی کم دی وی هغه اس باندې سور دی هغه یو دغه وخت کې د تور اوچته کړی په یو کافر یې غزار کو نو دا څادر یې د دې لاس نه راپروت یو نو حضور پاک یې دا مټ ولیده دا تور مټ او داغونه دي پې هلکه وي دا خو هغه سعد معلومېږي اظنه سعدر دا خو هغه معلومېږي هغه سعد ته ورشه د جوړ هغه د واده انتظام پر په ځای پرېښه د جوړ په هغه پیسو دا اس او دا توره واغېستل او میدان ته راغی تپوس دې وکړه چې هغه دی که بل څوک دی حضرت علی رضی الله عنه واغېست ورته وی نبی علیه السلام راولېږلم تپوس کړي ته هغه څه دی سر یې وړکه چې ومغې واپس لاړ وی د دواړو جهانو مبارک سردار اقا سعد دی هر څه قربان کړل او هغه ښځه پاتې شوه او هر څه پاتې شو او دا د جهاد له راغلی دی چې دا خبرې دوی کولې نو جنګ کې خو چې ته مړي کې ته هم لګې دا نه چې ګینې ته د یو کافر سره مقابله راله کافر پې زورور شو دی یې په توره ووه چې وی و اسې هلته پرېوت د وینو شور پوړ اسې هم زخمي شو او دې د اس نه بل طرف ته پرېوت او داسې سخت ولګېد چې د وینو دا دریاب ته روان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورمنډه پخپله ځان یې ور ورسو او دې روچت که او دې خپلې غېږ پورې ونیوه دې غېږ پورې او قسم د روایت کې راځي چې حضور پاک په خپل مبارک څادر ته وینې پاکوي په دې څادر مبارک وله تندیب پاکوي او مخم وله پاکوي او پوزم وله پاکوي او غېږ کې د حضور پاک پروت دی الله اکبر څونه قیمتي شخصیت د نبی علیه السلام د غېږ کې دقسې ونیوه کلک او ته وینې پاکوي او دې په هغه وخت کې د افسوس په سترګو حضور پاک ته داسې مخامخ ګوري وی د الله رسوله جنت به ما ځان ته پرېږدي الله به مې ځان ته پرېږدي د جنت حورې به ما ځان ته پرېږدي هغه افسوس ناره ولګوله حضور پاک وی ای سعده زما د په هغه ذات قسمي چې زما ستا د چا په اختیار کې ده چې زه به د الله دربار کې تا لګوی کوم جنت به دې ځان ته پرېږدي د جنت حورې م ستا دي او خدای به دې ځان ته نږدې کړي چې حضور پاک دا آواز وکړه دې کې د دې غریب نه سا وخاته د نبی علیه السلام په غېږ کې ما ته څوک نشي خولی د ټولو احادیثو ذخیره وګورئ چې د چا نه د حضور پاک په غېږ کې سا نه راوتې بېره دي صحابي فل بچین د حضور پاک غېږ کې نه دی وفات دقه صحابي وفات دی دا د ده مینه محبتو لکه دا سوچو چې ما نه خو نفرت کوي خلک شکل مې بل شانته دی الله ورته دنیا کې وښوله چې تا زه د حضور پاک غېږ له رسو ستا نه به ستا د حضور پاک په غېږ کې وځي او هغه خلک چې تا نه نفرت کوي ګوتې درته نه راوړي تا نه به حضور پاک په خپل مبارک څادر او په خپلو لاسو مخ پاکوي الله ورته ښیي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دله سو خطا نو وی خندل مخ یې بل طرف ته واړو او صحابو ته یې راشي دا وروره موچت کې
چې لږ طبیعت د حضور پاک مبارک برابر شو. نو صحابو ته تپوس وکړه وی صاحب دا خو د خندا وخت نو تاسو خو وخندل او بیا مخ بل طرف ته واړو دا ولې وی چې دا افسوس مې ولید او ما قسم وخوړه نو خدای زما قسم رښتونی کړه وی ما په خپلو سترګو د جنت یو ښایسته حوره ولیده چې زما د حوض کوثر نه جام را ډک کړی او دلی راځغلو خوشحاله شوم او مې خندل شکر دی خدایا زما قسم دې رښتیا که او ما ته دې په سترګو وښول او ځنکدن کې دې ورته حوره وښوله او ځنکدن کې د حوض کوثر او به زما پې وڅکلې نو لږه حیا راله دا حورې نه مخ مې بل طرف ته واړو مینه د حضور پاک د ایمان نښه ده ښه مینه د حضور پاک وایا د ایمان نښه ده نو دوه مینې یو د الله د ذات سره مینه د الله ذات کې د الله کتاب قرآن شریف هم راغی او یو د رسول الله مبارک سره مینه نو مدینه منوره هم پکې راله او صحابه کرام هم پکې راغله او قرآن پکې منځ کې دی د دواړو هم پکې راغلی د الله نه دی او نازل پر رسول الله مبارک دا مینې به کوو. اوس د مینې مقصد څه دی؟ د مینې مقصد د حضور پاک تابعداري درونو یوازې ګورې په دې امکان نه کېږي چې مونږ وایو چې زما مینه ده او مینه ده او مینه ده او مینه ده مینه به کې د مینې مقصد د حضور پاک تابعداري ده ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الاخر حضور پاک زمونږ دپاره الله نمونه رالیږلی د هغې په شان عقیده به زمونږ ساتو د هغې په شان ښکلي اخلاق به ساتو د هغې په شان کردار به ساتو او د هغې په شان ښکلی عمل به کوو او چې هغې څه کار کړی دی به کوو چې څه نه یې منع کړی د هغې نه به ځان ساتو دا به زمونږ مینه وي چې حضور پاک وایي داسې وکړه او زه یم نه صاحب دې کې خو نه یم دا مینه نه شوه د مجنون او د لیلا قصه درته یاده نه مجنون به راته او د لیلا د کور د وطن د کلي سپي به یې ښکلول او دیوالونه به یې ښکلول ولقد امر علی الدیار دیار لیلا وی د لیلا په کورونو تیریږم دا لیلا د په دروازو په کلي تیریږم ولقد امر علی الدیار دیار لیلا نو چې تیریږم نو دا دیوالونه ښکلوم اقبل ذا الجدار و ذا الجدار کله هغه دیوال ښکلوم کله دا بل دیوال ښکلوم یا وی وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار وی زه دیوالونو باندې عاشق نیم وی دیوالونو مینه مې پاړه کې نه پرته د دیوال تن نه چې څوک اوسېږي هغه له هغوی سیرې کړی نو یو ځل راغی نو هغه ځنګل کې دیره شو د لیلا د کور مخې ته ځنګل دیره شو وی زه په دې لاره کې چې ته راووته پړونې خو به یې ووینم دا دیوالونه خو به وګوره دیره شو لیلا ته چا وی چې مجنون خو راغلی دی ځنګل کې دیره دی وی دی غریب خورس کې څه وی سم نشته وی ښه یو جام پی وله لیږې یو جام پی به دې څکي نو دی غریب له یو جام پی د یو ځل دولاړه یو بل مجازي مجنون راغی هغه وکتل چې دا خو پی پکې میلاویږي هغه د هغه نه دې خوا ډډه وواله پی به تل د مجازي مجنون بس کل هغې غریب ته به نه رسېدل ورخ کې خو ته دې پروت و په لاره کې دې پروت دی پی به دې مجازي مجنون څکل یو ځل دې لیلا وي هغه ته خو پته لیلا ته نه لګېده هغه وایي ګنې حقیقي مجنون پی وڅکل نو یو ځل لیلا هغه هلک ته وایي چې یاره بلا غېږې ده چې دا خبرې خلاصې په وخت کم دی کېنه دا د یو 2 منټه کېنه بټنې بټنې پرېږده ته سړی توجه خرابېږي دې سره د حضور پاک متعلق بیان دی به دې ته غوږ کړي نو یو ځل لیلا وي وی هلکه به دا پیر مجنون څکل ورګه چې دې رښتونی عاشق دی او که ګپ لګوي هغه هلک ته وي دا جام یوسه او لیلا مجنون ته واچې لیلا وینه غواړي جام یې یوړه نه چې چا پیس کړي او مجازي مجنون هغه ته وی لیلا رالیږلې بلا مو د پیر وڅکل اوس وینه غواړي وی څه دی ووی وی لیلا وینه غواړي که نه وی پی راوړه پی راوړه وی نه وینه غواړي وی وینې والا زنې ما شاته چې ناست دی هغه دی پی خو د بل دی بلاس کړي هلته ورغی
چې ورغې غریب کو پړومبی دی او جام سکري باقي خو دی ورته په ورخ پروت و چې هغه له ورغې وی لیلا وینه غواړي وی راکه جام دې کې ستنو منډله زور یې ورکړه یاره ویې څه نه کړه دې مخ وینې پکاري هغې نه یې وله یاره هسې نه کړه دې پتونې پکاري د یو اندام دی وله وینه وویستله نو د عشق او د محبت نښه دا ده چې د حضور پاک خبره به بیا منو تا چې ما سره مینې او زه راته یم یو جام اوبه راوړه او ته څټ وګورې یاره جي زه خو د ګرلز پاسېدو نه دا څنګه مینه ده یو مولا و د هغه یو غلام غلام به ورته وایي صاحب ګورستانه زارېږم نو مولا پې مهربانه ورشوي به له ورکول صاحب جي ستانه زارېږم یو ځل شپه وه دا مولا دې غلام ته وایي تجربه پې کوي چې رښتیا دې د ما خبره مني که نه هسې رانه استیدونه وایي وی تا لکه بار وګوره چې باران شته که نشته د شپې په دې ژمي کې چې باران ورېږي د بړستن نه چاله کېږي دی ورته وایي یاره بس مولا صاحب بس وده شه ته باران څه کوې وی نه ته پاسه وګوره چې باران شته که نشته وی یو شته وی تا ته رسه نه پته ولګي د بړستن کې پټې وی دا پیشو راله غلم دره لاس مې په سره ولګي او دې کې خو ناکام شم بیا ورته وایي ښه دا بجلۍ خو مړکه پاسه ډیوه مړکه دی ورته وایي دا غلام یا صاحب وایي دا ډیوه را باندې ولې وجنې وایي ما له خوب نه راځي په رڼا کې ځکه یې در باندې وجنم ای سړیه خو یې بس بړستن په سر راواړه او بس تیاره به شي درته که نه خدای کې م پړ شوم بیا ورته وایي ښه یو چل وکړه دروازه خو بنده کړه خو زه دا بیا خو نه په پیشو بندولی شي او نه بل ځای نه کار کوي خامخا یې پاسه و چې خبره مې مني که نه وي دروازه خو بنده که که نه غلام ورته دا دوه کاره د لبه وکړل دا درېیم پکې تو که که نه مینه څه ته وایي درېیم اوبه راوړه او ته سټ وګورې دا مینه نه ده درېیم دا کار وکړو ته مینه ته خولې نه ده عمل ته وایي شکل مبارک به د رسول الله مبارک شان کې خبره ته پوهېږې لباس به د هغې په شان کې اخلاق به د هغې په شان کې گفتار به د هغې په شان کې عقیده به د هغې په شان کې هله به ته عاشقې او که ته یو سیګرټ د پاسه بل لګې او د یو چیلم د پاسه بل نه کش راکاږې او ګیره دې مخیر او برید کې موږ کړي دي او ته یې زه عاشق رسول یم نو زه یم دروغجن یم رښتیا ویم که دروغ ویم وایه اوس د حضور پاک په شان خوراک کم کې موږ دوغاښې پرتوګه چولي او د خر لکۍ شاته یو موږ ته یې مخکې وې ځانده کړي دا څنګه مینه ده دا څنګه ده ستا حضور پاک سره محبت او عشق دی ما ته یو سړی وایي نبي علیه السلام مې ډېر خوښ او ډېره زیاته مینه مې ده ورسره حج یې کړی دی وایي دوا کوه که مې دوا خو به کوم خو پیسې خو د سره دي که څنګه مینه ده تر وباسه پیسې مدینې منورې ته لاړ شو نبي نه پتې بدې ولګي یو بلډینګ اخلي یو مکان اخلي یو پلاټ اخلم بل پلاټ اخلم یو فلینګ کوچ اخلم مدینې منورې ته نه چې د حضور پاک ملاقات وکړم او دوا کوه زما مینه ده مینه د عمل نوم دی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول دا الله او د رسول تابعداري به کوئ ولکم فی رسول الله اسوة حسنة ستاسو دپاره وي حضور پاک ښایسته ښکلې نمونه ده نو شکر دی ستاسو مینه صافه اندازې نه ماته پته ولګېد ټول وایي الحمدلله دې خوا راغې کېناسته وایي ما نه ګناه شوې ده ما پاک که بل طرف ته د نبي علیه السلام مبارک مخ واړو څلور ځله تې هغې مخ واړه او دې څلور ځله راغې وایي ما غلطي کړې ده ما پاک که چې څلور ځله یې په ځان اقرار وکړو نو بیا د نبي علیه السلام تپوس کوي هلکه لیونې خو بنې وایي نه روغ یو صحابي ته وایي ته راشه دې وګوره نشه کې خو نه دی هغه وله خوله بونې کړه وایي نه صاحب د شرابو څه بونې ترې نه راځي نو بیا د پیغمبر علیه السلام نورم د تحقیق واغېسته احادیثو کې راځي چې د هغې پوره یقین راغی چې دا ګناه کړې ده نو صحابو ته یې بوی دی او دې رجم کې سنګساره کړي تر دې سړی اقرار وکړي همدغه طریقه ده او دې واده کړي و مسلماني او اصیل انساني مړیني نو دې طریقه ده چې دته به رجم سنګسارېدل دا د سزا ده د صحابو به دغه طریقه وه خلک وایي پلانکي صحابه نه غلطي وشو پلانکي نه وشو غلطي و خامخا کېږي شیطان او نفس د انسان یو پیغمبران د ګناه نه پاک دي انسان نه خامخا ګناه کېږي خو داسې به چام څوک نه دي په مخ د ځمکه چې د هغه نه دې غلطي شوي او هغه په خپله ځان احتساب ته پیش کړي
او حضور پاک ته راشي او خپله ګناه ذکر کړي چې دا ګناه ده ورته پته ده چې دغه سنګسارېدلې سزا ده او بیا مو یې راشه ما سنګسار کا نبی علیہ السلام صحابو ته دې بوځې سنګسار چې دې بوت او پکاڼې ویشته نو خامخا ځان خوږ دی غریب به کله یو خوا منډه کړې کله بل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خواله ورغې نو هغه د اوښ یو جامه پرته وه هغه یې راواغېسته په هغې یې پرې غزار وکړو دی را پرېوت ساتې ووت نو حضرت عمر په وجود لږې وینې پرېوتې نو هغه ورته لږ بد رد وویل چې که تا دا ګناه نه وې کړې نو نن به زموږ جامې نه وي پلیتې شوې نبی علیہ السلام مبارک ته صحابه رالل وي معیز اسلمي سره هم څه چل وکړو وی حضرت سنګسار هم که پکاڼو ساتې ووته خو یې لږه منډه یې وواله نو د عمر په جامو وینې پرېوتې نو هغه ورته خیره وکړه نبي علیه السلام حضرت عمر ته سخت غوسه شو وی عمر دا دې څه وکړل یو روایت کې اهل مدینه ذکر دی او بلکې د ټولې ځمکې ذکر دی وی دې ماعز د الله په حضور کې یو توبه ایستې وه وی زما د قسم وي که دا توبه د ټولې ځمکې په ګناهګار مخلوق تقسیم کې د ټولو ګناهو په الله وبخي چې کومه بیبي ورسره بدنامه وه ماعز اسلامي سره هغه بیبي راله نبي علیه السلام له وی صاحب زه هغه یم چې هغه ماعز سره ما ګناه کړې ده ما هم پاکه کړ ورته پته وه چې سزا هم دغه ده ځان یې پټ نه کړه ځکه چې څلور ګواهان پرې نو ته وله رجم نشې ورکولی خو د ماعز خبره وه خو یو ګواه نور ګواهان خو نو په خپله راله نبی علیہ السلام وفرمایل وی د دې زنانه په ګیره امید دی چې کله بچی وشي هغې نه پس دې راشي چې بچی پیدا شو نو بیا راله په خدای قسم سړی صحابو د ژوند ته ګوري سړی حیران شي د خدای نه یره بیا راله وی د الله رسول زما هغه ماشوم پیدا شوی دی او په ما د الله حکم جاري کړ نبی علیہ السلام ورته وی دا ماشوم دی او دا به دې به څه کوي چې پتا د الله حکم جاری کم زه دا ماشوم بو د پی ورکا چې د پیو نه پرې کې بیا راځه 2 کاله ماشوم له پی ورکړل او 2 کاله پسې هغه خپل ماشوم بچی په غېږ کې نیولې د ډوډۍ ولا لاس کې ورکړې ده او پیغمبر علیه السلام دی راوسته وی د الله رسول دا زما هغه بچی دی ما د پیو نه پرې کړی دی ورته وګوره ما ته جتي دا ډوډۍ په خپله خوري په ما د خدای حکم جاری زمارونو د مینې مقصد ګورې دقه دی ښه د مینې نښه دا ده چې چا سره د مینئ د هغه خبره به منې چا سره چې د محبت او مینئ د هغه تابعداري به کوې ما سره اوس د چا مینه ده او زه ورته یم هلکه لاړ شه د کور نه یو ګیلاس اوبه راوړه او دې غلې غوندې سټ وګوره یو ما ته یره ګزاره به ونه کړی شي لږ صبر وکړه ګزاره وکړه نو دا خو مینه نه ده که مینه دې ته وایي که ګرمي وکړي یخني دې منډه وایي زما هغه کار به کوي نو دا چې الله د مسلمان په زړه کې د حضور پاک سره مینه اچولې ده او د ایمان مفهوم مینه ده د هغې مقصد دا دی چې موږ به د حضور پاک تابعداري کوو د هغې مبارک شکل به زموږ خوښي چې چا سره د مینې د هغه شکل به دې خوښي د هغې مبارک اخلاق به دې خوښي د هغې عادات به دې خوښي د مینې مقصد دا دی چې چا سره د محبتي د هغه حکم به منې د هغه خبره به منې د هغه تابعدار به جوړېږې د هغې اخلاق به دې خوښي د هغه شکل به دې خوښي زمونږ ټول ژوند خفه کېږي ما زمونږ ټول ژوند د انګریز خوښ دی زمونږ شکل د انګریزانو خوښ زمونږ جامه د انګریزانو خوښه ده په هغه پتلون باندې دا ماشومان مونږ سکول ته لیږو نو په دا سکول کې ضرورت ته د پتلون سره چې مونږ ماشوم ته پتلون اچوي دې کې څه جنت دی چې د ماشوم ته 4-5 کالو ماشوم ته پتلون ساجد او سکول والا دا او په پتلون پیسې څومره لګي هغه جامه ارزانه ده او دغه پتلون او هغې سره چې هغه کوم شی دی ګران دی او بیا سکول والا هم وایي چې ماشوم ته بعضې سکولونو کې دغه یونیفارم دیق لازم کړی دی چې خامخا به بچي ته پتلون باچي او دغه هغې سره به خپل شی کمیس څه ورته وایي دا به ورته اچوي او ټیانې دي بعضې پېښور کې مخکې روز کې حیات آباد ته تللم ماشومانو سکول چوټي شو مخکې ته ماشومانو ته هغه ټی مویزان دی ټیانې هم ورته وې څومره خرچه په دې کېږي نو کالج والا او سکول والا هم لازم کړي چې دا به کوې او مور او پلار هم کوي پیسې پې لګوي خو دا کوي دا ولې پیسه پې زیاته لګي
د سکول والا ته پته ده چې دا لباس د خلکو خوښ دی نو چې زه ورته دا لباس په دا سکول کې شرط کړم دا ماشوم به ماله راولي او د سکول والا ته پته ده چې دې لباس پسې شاته یو بل نظام دی نو خلکو ته ښیي چې ګورې د دې لباس والا کړ نظام دی نو دا زما دې سکول کې ښودلی کېږي نو که د خلکو په زړه کې دغه لباس سره دغه دوغاقي پرتوګ سره مینه نه وي او د هغې په شا چې کم تهذیب پروت دی د دغې پتلون په شا چې کم تهذیب پروت دی او د دغه لکۍ چې د اټۍ مخکې اویزان دی د دې په شا چې کم تهذیب پروت دی که مسلمان سره د دې مینه محبت نه وي سکول والا به دا لباس ولې شرط کو د خپل سکول دپاره کالج والا پرایویټ به د خپل کالج دپاره دا لباس ولې شرط کو هغه ته پته ده چې د خلکو دا شی خوښ دی پیسه پې ډېره لګي خو ورکوي یې پیسه پې زیاته لګي خو ماشوم به بیا هم ماله راولي د دې لباس په شا چې کم تهذیب دی هغه خوښ دی د دې په شا چې کم نظام دی هغه د خلکو خوښ دی مونږ وایو عاشقان رسول یو مونږ د حضور پاک سره مینه محبت پې د هغې خشته ښکلی لباس ساده اولې مونږ ځان نه خوښوو د هغې خشته ښکلی عقیده کې څومره خیر دی او د هغې په اخلاقو کې څومره خیر دی زما د قسم په خدای تیره جمعه مې درته بیان کړی دی د هغې اخلاقو کې د انسان څونه خیر کور کې به د خوشحالي وي بچو سره به د ژوند د خوشحالۍ وي دوستانو سره به د ژوند د خوشحالۍ وي استاد سره به د ژوند د خوشحالۍ وي شاګرد سره به د ژوند د خوشحالۍ وي که په هغه اخلاقو عمل وشي معاشره کې به امن سکون به اطمینان به نه به څوکیداره جتې او نه به دروازې ته جلندی جتې موږ نن جومات ته جلندی وو جومات په روس کې نه دی او نه په هندستان او امریکا کې د مسلمان په ملک کې دی د خدای کور ته جلنده وایي ولې قرآن شریف خلک پټوي جانماز خلک پټوي فقیر جومات نه پټېږي دا خو مسلمانانو ملک دی او جومات د مسلمان په ملک کې د اخلاق نبوي نشته زمونږ محبت نشته عشق نشته محبت عشق که راغی د هغې تقاضا زمارونو دغه زمونږ هیئت زمونږ تهذیب او زمونږ ټول خوردونوش او زمونږ بودوباش دا به ټول د رسول الله مبارک د طریقو مطابق او چې هغې کې شي اخرت خو د ښه دنیا به د مزیدار ژوند به د په امن په اطمینان وي په خدای قسم یو سړی راغی زمونږ باباجي له او ډېره زمانه مخکې د دې قبایلي علاقې یو سړی هغه وخت کې زه مدرسه کې طالب وم راغی ورته کېناست او ډېر پریشان صاحب زه پریشان یم ما ته څه دعا وکړه مال دی او دولت دی ګورې د مال د وجې پریشاني نشته هغه زمانه کې دا فلینکوټ چې نه وي دا ټورست دی به د پېښور کې چلی دی وایي د ما دومره دا ټورستې دي او دومره مې بنګلې دي او دا دي مال د وجې نه خو ذهني ډېر پریشان یم په دې علمو په دې نیکانو پیرانو ګرځم چې دعا راته وکړي پریشاني مې ختمه شي دومره ګولۍ وي خورم چې وده کېږم بغیر د هغې نه ما له خوب نه راځي هغې ورته دعا مو کړله څه وظایف یې ورته وکړل خو د هغې د تلو نه په څلورمه پنځمه ورځ پس په اخبار کې مو لیدل چې هغه سړي دا ټپ د پولې نه ټوپ و دریاب ته خودکشي وکړله او په پیسه اطمینان نشته تاسو ته پته نه لګي تاسو خبر نه یې تاسو امریکې برطانیې د خلکو نه تپوس وکړئ هلته چې کوم خلک تللی هغې نه تپوس وکړئ چې کوم سکون زما مسلمان طریقې د حضور پاک په طریقې عمل دی او د بیبي د حضور پاک په طریقه عمل دی والله کې دا سکون هلته نشته چې د یو سړي ښځه د خپله ښځی لکه نکاح کې ښځې او دې دا په ښځه باندې نشي ټینګولی چې ته به پردي سړي سره نه ګرځې دا چون دی د سړي ښځه به په دغه انګلینډ او امریکا کې درته یادو دا مې ورید تواتر سره ماته دا خبره رسېدلې ده د سړي ښځه به پردي سړي سره به روانې دې نه شي ویلې چې دا زما دا ښځه ولې پردي سړي سره لاړې لور به د پردي سړي سره روانې خور به پردي سړي سره روانې مور به پردي سړي سره روانې دا زما ګرل فرینډ او دا څه شی دی بوای فرینډ او تاسو په اخباراتو کې دا څه جز دی د سړي د ښځې پته نه لګي ستا مخکې ستا ښځه کلب ته پلانکي سره لاړه او هغه اوبو کې ورسره یو ځای لام وي نو چې دا د سړي ژوند دی دا څه ژوند یو ملګري زمونږ دلته کې جمعې پر یو ځل مال راغلی هغه د انګلینډ کې څه مسله وه بیا ترې ما سې تپوسونه کول هغوی جومات کې زمونږ دا مسلمانان چې بعضې پکې مسلمانان هم ښه شته خپله ښځې په پردو کې ساتي ښه بورقو کې وي هلته کې هم الحمدلله بعضې مسلمانان د خپل اسلامي تهذیب پوره خیال ساتي هو
وی جماعت کې به سړی پریشان ناست موږ پیشکي شو چې دا ځان له ډډه والی څه چل پکې هلکه څه چل دی یاره ښځې راباندې دعوه کړې هلکه ولې ما ورته هلک سره ولې ګرځې سړي سره ولې ګرځې نو هلته زما په خانه 999 نمبر دی که څه نمبر وي په هغې فورا بیا هغوی ټلیفونونو کې پولیس به راشي ستا خو د هر چا ته خپل ازادي حاصله ده څه ولې دې ښځې ته وایې چې ته به سړي هلک سره نه ګرځې د ده ازاده زندګۍ کې ته خلل ولې واقع کېږي هلته به بل غریب کې لږ به بوډه او خفه او پریشانه جومات ته چل شوی دی ښځه مې هلک سره ګرځېده ما ورته مه ګرځه راباندې دعوه کړې رپورټ یې راباندې کړی اوس به جیب ته ده وی حضر رالو وی مولانا صاحب د جومات داسې غلې غوندې پریشانه ناست مې چې دا مولانا صاحب هم ورسو په غم کې مبتلا دی چې ورلو کېناستو مولي دې څه چل دی وی ښځې راباندې دعوه کړې ولې وی هلک سره ګرځېده نو ما چې دا ولې ګرځې نو رپورټ یې راباندې دا ژوند دا زندگی ده ژوند خو دا دی الحمدلله چې ته د کور نه بار وځې او 3 او 4 شپې پسم راشې نو ستا به بار هم دا یقیني چې زما ښځه به نن په کور کې پرده کې پاکه صافه ناستی د پیغمبر په طریقه چې زنانه هم عمل کوي او سړی هم عمل کوي ژوند دا سکون خو په دې سړي ته دا پته نه لګي او نه په ښځه دا قید لګولی شي او نه په لور دا قید لګولی شي او نه په خور قید لګولی شي او ستا مخکې ګپې شپې خلکو سره لګوي دا اخلاق نبویو کې دا دي ښځو ته ځان له اخلاق ښویلی په پرده کې دننه اوسېږه خپله حیا بغیر د خاوند نه بل چا ته مه ښکاره کوه لور ته جدا اخلاق دي خور ته جدا اخلاق دي مور ته پلار ته جدا اخلاق دي بچو ته جدا اخلاق دي دې اخلاقو ژوند کې د آخرت هم فایده ده او د دنیا د ټینشنونو د مصیبتونو نه به هم خلاص شي نو د محبت او د مینې د مارونو تقاضا هم دا ده چې موږ د حضور پاک اتباع وکړو تابعداري وکړو د هغې مبارک اخلاق خپل کړو د هغې اعمال خپل کړو د هغې تهذیب خپل کړو هغې چې کوم تعلیمات موږ له د معاشرې راکړي په هغې موږ عمل وکړو الله یې دا زموږ نصیب وګرځوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله رب العالمین جهنم پیدا کړ او دا جهنم عذابونه پیدا کړ نو حضرت جبریل علیہ السلام یې مقرر کړ اطلاع شو دا جهنم سیل وکړ وګوره څنګه شی دی څو بوت رانږدې شي او که به نه شي حضرت جبریل علیہ السلام چې لاړ او د جهنم نه یې ګیر چاپېره چکرې ووالې د هغې هغه عذابونه یې وکتل رب العالمین ته راغې الله ذوالجلال ته تپوس کوي څنګه جهنم څنګه و ښه شی دی که خراب شی دی څوک به ورته راشي که به رانه چې یا الله او یا خو ډېر لوی عذاب دی سخت اور دی او راتلل خو څه کوي خو که چا هم د دې واورېدل د جهنم او د دې عذاب نه خبر شو نو الله خلق به ترې وتښتي څوک به رانږدې هم ورته نه شي د چا کار سره چې څوک اور له راځي د چا کار سره چې څوک غنو ازغو مارانو لړمانانو له راځي الله خو که چا هم د جهنم واورېدل ټول خلک به ترې تښتي یو به مو له نږدې نه راځي بیا ته رب العالمین د جهنم نه ګیر چاپېره دا خواهشات نفسانیه او دا ګناهونه تاو کړل حدیث پاک کې راځي بدعملي حرام خوري د دنیا دا آزاد ژوند د دنیا دا فحاشي او دا خواهشات کې دا انسان ورته زړه کېږي انسان ورته شوق کېږي اگر چې د الله نه وي خو د انسان زړه ورته مایل وي دی ته ګیر چاپېره تاو کړل زه ته ورشه وي ته بیا وګوره چې جبریل علیه السلام دوباره ورغی او د جهنم نه ګیر چاپېره د انساني خواهشات ولیدل دا نفساني خواهشات چې دا د خدای نه دي خوښ خو د انسان د غله ورته په شوق کې او ورستې ولیدل راغې رب العالمین له وی اوس دې څه خیال دی وی الله یریږم چې دا ټول خلک دې دوزخ ته وردننه نه شي دقه رنګې دې کافر ته او دې بدعمله ته دا جهنم خشته ښکاري د جهنم نه ګیر چاپېره چې دا کم خواهشات دي د انسان او دا د ګناه ورته خشته وي ګناه خو سړي ته په سترګو کې خشته ښکاري دا فسق او فجور او ګناهونه دا ورته داسې مزینه او خشته د خواهشات دا ورته مزیدار ښکارېږي که ډېر ورته مونږ وایو چې ګورې مه ورنږدې کېږه پتنګ که ته ډېر نصیحتونه کوه چې مه ورځه ګورې تا ته خو رڼا ښکاري خو ګورې وبه دې سوځئ تا ته خو دا ډیوه ښکاري خو ګورې دننه اور دی وبه دې سوځئ پتنګ وایي نه دا خو ډېر خشته شی دی
دنیا روښانه کړه خو چې ورشي پکې تباه شي. دغه رنګې زما ورونو د بدعملۍ مثال دی د جهنم نه ګیر چاپېره تودي. مونږ ته خشته ښکاري، مزېدار ښکاري، کافر ته ښکلی ښکاري چې ورځم، خو چې ورشي د جهنم په اور بسودي. بیا نبی کریم او نبی علیہ السلام فرمایي چې د تاسو ته چغې واما چې ای خلکه د اور نه دې خوا شئ، را دې خوا شئ. ګورې دا لکه پتن ته چې څنګه هغه خشته ښکاري دارنګې تا ته هم دا ښکلی شي ښکاري، خو ګورې مور نږدې کېږې درته به یې ښې. بیا رب العالمین د جهنم د جنت پیدا کړی خشته او ښکلی. جبریل علیه السلام یې ورولېږي ورته لاړ شه دا وګوره چې ویې کته جنت کې خوشحالۍ ولیدلې، بوټي باغونه او هغه د جنت حسن او تازګي ولیدله. الله له راغی وی څنګه جبریل ولې لیدل؟ وی الله ډېر خشته څیز دې پیدا کړل، ډېرې خشته خوشحالۍ دي. څوک به راشي ول الله که چا واورېدل د دې نوم یې واورېدل او دا خوشحالۍ واورېدې هېڅوک به پاتې نه شي، ټول به دلته راځي. رب العالمین ته بیا د دې جنت نه ګیر چاپېره دا عبادتونه دا سختۍ څه وکړي. عبادت خو سختي ده.